یو زرګر و، زرګري به یې کوله او همدې زرګرۍ له وجې په سرو سپینو یاقوتو زمرودو لال او نورو شیانو ډېر ښه پوهېده. کله کله به په دې هیله شاوخوا غرونو او دښتو ته ووت چې که کوم ګران بیه ډبره پیدا کړي او په یو مخ یې ټول ژوند بدل سي او له زرګرۍ خلاص سي. له ورځې یوه ورځ چې غره ته وتلی و، ګرځېده را ګرځېده چې باران سه تالنده راغله. دی هم مجبور سو یوه سمڅه کې کښېني. د وخت تېرېدو سره شپه ورباندې راغله. باران ورو سه او له سمڅې لرې کتل، یو ځلېدونکی شی ولیده. له زرګرۍ په زده کړې تجربه پوه سه چې ولا دا خو لال دی. بس دوه پښې خپلې کړې او دوه یې پردې کړې، د لال په لور یې ورمنډه کړه. په لار کې دا سوچ ور پیدا سه چې لال خو د ښامار په خوله کې هم وي، هسې نه د لال په لالچ کې یې ښامار له ستوني تېر کړي. بیا یې فیصله دا وکړه چې کله ورنږدې سه نو ګزار به کوي. که چیرې لال د ښامار په خوله کې وي وبه خوځېږي او دی به منډه کړي. چې دا ځلېدونکي شي ته نږدې ورغی، ګزار یې وکړ، هیڅ شی ونه خوځېده. بیا یې ګزار وکړ، بل ځل یې له دې ځلېدونکي شي سره نږدې ګزار وکړ، نو دا لال نورم ښکاره سه. بس همداسې یې ورمنډه کړه چې کتل یې باران او اوبو شاوخوا خاوره او شګې وړې وې او لال را برسېره سوی و. نوره یې هم ځمکه وسپړله او یو لوی لال په لاس ورغی چې خپل ژوند خو یې پرېږده، د شاوخوا د خلکو ژوند هم ورسره بدلېده. نو دغه کیسه موږ او تاسو ته راښیي چې کله کله ځینې انسانانو ته د کار، تجارت یا ګټې وټې یو ډېر ښه چانس په لاس ورسي، خو چې د پیلېدلو کیسه سي نو بیا ډارېږي چې هسې نه تاوان پکې وکړم. نو ملګرو کوشش دا کوئ کله چې له ورته چانسونو سره مخ کېږئ، مختلف اړخونه یې سنجوئ او ورباندې بسم الله کوئ.